پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو سړی ولو دکاندار د الله په دربار کې پیش چې پیش سلو یا به پیش سي چې پیش سي الله پښتنه جنوي کې تا زما د پاره څه کړی دی ورته یا الله رب العزت ما ستاسو د پاره په کاروبار کې یو کار کړی ول څه کار دی کړی وو ول یا الله ما درگذر کوي درگذر څه معنا درگذر دا معنا یو سړی رالی شی غوښتي ول اوس په جیب پیسې نشته را سره تی څه وړه راکړه د ماښام ډوډۍ نه لرو تا ورته ټیک د سید پروانه سبا پیسې راوړه الګ پیژندې دیم نه تال سبا پیسې راوړه د په کاروبار کې دا چم کوي دا یو دویمه خبره دا ول چې چا به روپۍ درلودې ول یاره سبا به درکول پروانه لري سبا یې راوړه هیڅ پروانه الګ روپۍ درلودې ول سبا یې راوړه یا دا غره کم یو سړی به ول هغه برالی د خپل مزدورانو ته ویلو چې دا مطلب د ګراکانو سره نرمي کوي یو سړی برالی مطلب د 100 روپۍ شی به ولو دا شی په 100 روپۍ ول هغه یار 15 روپۍ را سره دي ول پروانه لري 15 روپۍ به در پریږد پروانه لري 15 روپۍ به پریښو ولې وای الله ما دغه کار کوي په کاروبار کې الله ورته وایي وای دې سړی ته لار ورکي ملائکه ته دې سړی ته لار ورکي جنت لري واسطه وای د توای وای درتا ز ډیر حقدار يم چې ز در گذر وکم ز نرمي وکم ز در گذر وکم ستې پر خبرو باندې پرده واچوم ته ګوره دکاندار دا دکاندار و الله ته وای د مسلم شریف حدیث ته یا الله ما دا کار چې دی هغه کړی په کاروبار کې الله ورته وای درتا ز ډیر حقدار يم د در گذر چې زه د چا سره مطلب د معافی معامله وکم پروا نه لري ته معافی ز په مقدس سره ملائکه ته ورکې لار د جنت لار ورکې الله ورته وای 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 زه درتا ډیر حقدار يم حق زما دی چې زه ستاسو سره نرمي وکم زه خالق يم ته مخلوق او تخپل مخلوق د مخلوق سره د نرمي کوله در گذر کوي زه خالق یم نو د خپل مخلوق سره به څه کوم نرمي بم کوم در گذر بم کوم ځ په مخه د شسه زولار سره جنت لره دا یو دکاندار سره الله خبرې کوي د دکاندار سره او الله ته دکاندار وای وای الله ما خو دغه کړی دي او الله بیا پراغه ورته وای چې ما بخښلې ځ په مخه د شسه دکانداران یاس څو نډيري خبرې زموږ په دکانداري کې حالانکه هغه روپې د ما وتاي غټو چې په سختي او په جنگ په جګړه پیدا کوي په شرافت په نرمي پیدا کوي په اخلاق باندې پیدا کوي یاره په اخلاق باندې ونه غټه خبره ده سبحان الله او موږ غافل یو موږ ورک لمر صدا خبره ورک ده